جاري یو کار کوي نو زه هغه څه کوم او چېرته ځم ته چې چېرته ځې ستا خپل ځای نه ډېر دي ملګرو د سعودي عرب په خاوره باندې پښتنو ځوانانو سره روان کړي دي ډېر زیات شرمناک حیرانکن خبر دی تاسو به بله ورځ یو ویډیو کتلی وي په کم کې چې سید ولی شاه لګیا وي یو کس یې نیولی وي او هغې ته وایي چې آیا ته د سعودي عرب په پاکه خاوره باندې داسې کم کنجرتوب یا څه داسې د پاکستان نه دې ښځې راوستي دي دلته هغه چلې هغه کومه ویډیو چې دا به مکمل تاسو کتلی وي باقاعده پکې هغه هلک اقرار کوي او وایي چې آیا ما داسې چل هغه کړی هم دی یعنی دا پکې وایي بل طرف ته تاسو دا کومه ویډیو چې اوس وکته په سکرین باندې دا ټول نه مخکې ویډیو چې ما پلی کړه نو دا هم په سعودي عرب کې ریکارډ شوې ده اریان خو دې ته ما او بله پکې کومه خبره چې وکړي سید ولی شاه وایي چې دا خلک د عمرې په ویزه باندې راشي او دلته بیا داسې نور کارونه کوي نو الله تعالی مو تباه او برباد کا چې تاسو د عمرو په ویزه باندې لاړ شئ او هلته چې کوم دی بیا داسې قسمه حرکات کوئ چې د هغې وجې نه زمونږ کوم پاکستاني چې دي د هغو هم سرونه ښکته کړه او د دین اسلام پسې چې کوم دی هغه هم تاسو ملنډې راغستې دي بل طرف ته که موږ وګورو د دوبۍ حکومت د پاکستان څه داسې ځایونه دي چې دغه ځای ویزې بندي کړي دي هغه خلکو ته به ویزې نه میلاویږي نو دا ټوله قصه چې کوم ده هغه زمونږ د وجې زمونږ کوم اعمال چې دي زمونږ کوم حرکات چې دي د هغو د وجې دا قصه روانه ده او دا کوم دا ډیره زر ده چې دا پاکستانیان به په سعودي عرب او په دوبۍ په دې ځایونو باندې هغه بند کړی شي لکه کم حرکات په سعودي عرب کې دي وکړي ډیر زیات شرمناک